أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته به ویل: یا خدیجه، د خوب او آرام، راحت او استراحت وخت تیر سو، د دعوت او جهاد وخت شروع سو. اوس نو موږ کولی سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت موده و دوو زمانو ته وویشو، چې یوه یې د مکې مکرمې زمانه ده چې تقریبا 14 کاله یې په بر کې ونیول، او بله یې د مدینې منورې زمانه ده چې پوره 10 کاله یې دوام وکړي. او بیا دغه هره زمانه ځان ته مرحلې لري چې هره مرحله یې د هغه بلې څخه په خاصو خصوصیاتو فرق او امتیاز لري. نو په دغه اساس موږ کولی سو چې د مکې مکرمې زمانه و 3 مرحلو ته وویشو. اوله مرحله یې پټ دعوت و چې 3 کاله یې دوام وکړي، او دوهمه مرحله یې په اهل مکه کې ښکاره دعوت و چې د بعثت د 4 کال څخه شروع سو، او د بعثت د 10 کال تر آخره دوام وکړي. او دریمه مرحله تر مکې مکرمې د باندې دعوت دی چې د بعثت د 10 کال د آخره څخه شروع سو، او بیا تر هجرته پورې دوام درلودی. خو د مدني دور مرحلې به بیا پر هغه خپل ځای د تفصیل سره درته بیان سي ان شاء الله تعالی. اوس به د مکې مکرمې دورې درته بیان کم. د مکې مکرمې اوله مرحله یا د سري دعوت 3 کلونه. ورونو، دا معلومه خبره ده چې مکه مکرمه د عربو دینی مرکز و، او کعبه شریفه د ټولو عربو دپاره د دوی په باطل دین، په مقدسه بوتانو یا خدایانو ډکه وه. په دغه ځای کې د اصلاح و مقصد ته رسېدل نسبت و هغه لرې ځایو ته مشکل او سخت کار و. دلته او په دغسې ځای کې و داسې فولادي عزم ته احتیاج او ضرورت و چې مشکلات او تکالیف تاثیر نسی پر کولی. او په داسې ځای کې هنر او حکمت دادی چې په ابتدایي مرحله کې دعوت پټ او سری وي. دا د دې دپاره چې و ټوله اهل مکې ته ناببره د یوه داسې کار ونه ویل سي چې د دوی هیجان او احساسات راوپاروي. نو د عقل تقاضا دا وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شروع کې اسلام پر داسې چا عرض کې چې هغه د ده کورنۍ یا په ده پورې مشتي خلق وي، یا د ده علیه الصلاة وسلام اشنایان وي، او هر هغه څوک و اسلام ته راوبولي چې په هغو کې د خیر علامې موجودې وي، او داسې څوک دعوت کې چې دی صلی الله علیه و آله وسلم دوی پیژني، او دوی صلی الله علیه و آله وسلم پیژني. یعنی ده ته دا ور معلومه وي چې دغه خلق حق او خیر خوښوي، او هغو ته بیا دی صلی الله علیه و آله وسلم د صدق او اصلاح په صفت ور معلوم وي. او د هغو څخه بیا هغو کسانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت قبول کړي چې و هغو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عظمت، د نفس په پاکی او د خبرو په صداقت کې هیڅ شک نه و، چې هغه کسانو ته په اسلامي تاریخ کې د سابقین الاولین په نامه سره ویل کیږي، چې د هغو ټولو په مقدمه کې 4 نفره دي. اول، ام المؤمنین حضرت خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفادار زوجه. دوهم،
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاد کړه سوی مریی زید ابن ثابت ابن شرحبیل رضی الله تعالی عنه چې زید ابن محمد ورته ویل کېده. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې کوچنی او هلک و. څلورم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوږ صادقه او وفادار ملګری حضرت ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه. دغه څلورو نفرو د دعوت په اولو ورځو کې ایمان راوړي. اوس به دغه څلور نفره په تفصیل سره درته معرفي سي. اول خدیجه بنت خویلد رضی الله تعالی عنها چې د مخه معرفي سوې ده و تکرار ته حاجت نسته. دوهم زید ابن حارث چې زید ابن محمد ورته ویل کېده او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید په زویواله نیولی و هغه لره یوه قصه ده. هغه دا چې دغه زید کوچنی و او په خپله کورنۍ کې د خپل مور او پلار سره اوسېدی او د عربو د قبیلو خو دا عادت او تجارت و چې همیشه به یوې قبیلې پر بلې قبیلې تیری او تجاوز کاوه. مالونه او انسانان به ځینې بیول. نو یو وخت د دغه زید پر قبیلې بلې قبیلې حمله وکړه چې په دغه وخت کې د زید عمر 8 کاله و او زید یې هم د بندیانو په جمله کې بوتی او بیا یې د مریي په شکل خرڅ کړي. خو په بل روایت کې وایي زید د 8 کالو و چې مور یې د خپلو دوستانو د لیدلو دپاره د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته تله او زید یې هم د ځان سره ملګري کړي و. په لار کې د بني القین قبیله پر پیښه سوه او زید یې ځینې بوتی. بیا یې د مریي په ډول د حباشه په بازار کې خرڅ کړي او حکیم ابن حزام چې د مکې مکرمې د قریشو څخه و د نورو مریانو سره دغه زید هم رانیوی او بیا یې و خدیجې رضی الله تعالی عنها ته په هدیه کې ورکړي او خدیجې رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره تر واده کولو وروسته و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په هدیه کې ورکړي. او د زید پلار چې حارثه نومېدی په زید پسې ډېر غمجن و او همیشه د هغه په تلاش کې و چې چیرې به پیدا کړي. په دې کې کلونه تېر سوه چې پلار په زوی پسې ګرځي. څو په آخر کې دا معلومات ورته وسوه چې زوی یې په مکه مکرمه کې دی. نو پسې رارهي سو او مکې مکرمې ته راغلی. زوی یې پیدا کړي. نو د هغه مالک ته چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی ورغلی. البته دا قصه د مخه تر بعثت وه. ویل یا محمد دغه زید زما زوی دی او دی حر دی خو دشمنانو خرڅ کړی دی. زه اوس راغلی یم او غواړم چې دغه خپل زوی ستا څخه رانیسم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا خرڅوم یې نه مګر یو کار به وکم هغه دا چې په خپله زید ته به اختیار ورکم که ستا سره ځي در سره ولاړ دي سي او زما د طرفه بې له قیمته آزاد دی او که زما سره پاتېږي پاته دي سي. د زید خوښه او اختیار دی. د زید پلار حارثه په دې خبره ډېر خوشحاله سو چې دا ډېر ښه او بهترین اختیار دی ځکه حارثه پوهېدی که یو چاته اختیار ورکړه سي چې مریی پاته کېږي که د پلار سره ځې هغه حتما د پلار سره ځي. نو خپل زوی ته ورغلی ویل زویه محمد تا ته اختیار در کړی دی دلته د ده سره مریی پاته کېږي او که زما سره ځې. زید ویل والله پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم هیڅوک نه خوښوم او نه اختیاروم. ورونو دا د مخه تر بعثت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق وه. نو د دغه ځایه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او گزاره معلومیږي چې حتی د مریي سره یې څنګه ښه ژوند او د محبت گزاره کول. او زید وویل والله زه ګمان نه کوم چې مور او پلار دې داسې ښه او د محبت ژوند را سره وکړي لکه محمد چې یې را سره کوي.
تاسې دې رحمت مهرباني او حسن معاشرت ته وګورئ چې خیر البشر صلی الله علیه و وسلم د مرئي سره کول چې هغه مرئي دي دی صلی الله علیه و وسلم تر مور او پلار خوښ او اختیار کړي او دا اخلاق د مخه تر دې وه چې وحی ورته نازلې او د الله جل جلاله د طرفه رسول سي نو ځکه به خلقو صادق الامین ورته ویل او زید پر دې ټینګار کاوه چې د محمد صلی الله علیه و وسلم سره پاته کېږم د زید پلار حارثه په تعجب کې سو چې دا څنګه کېدلی سي چې مالک دې تر پلار خوښ وي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دې دپاره چې د حارثه زړه مطمئن سي د قریشو په حضور دا اعلان وکړي چې زید آزاد او حر دی او بیا یې دا اعلان وکړي چې زید زما زوی دی پخوا د جاهلیت په وختو کې په عربو کې داسې وه چې یو چا به پردی څوک خپل زوی وګرځاوه او هغه به په ټولو احکامو او معاملاتو کې داسې سو لکه د ده نسبي او واقعي زوی یعنی په میراث کې د نکاح په حراموالي کې او داسې نورو مسائلو کې به واقعي زوی او د فامیل جز وګرځېدی نو تر دغه ورځې وروسته وزید ته زید ابن محمد ویل کېده تر څو چې دغه زوی ګرځول چې په عربي کې تبني ورته وایي یعنی د بل چا زوی د ځان زوی بلل په اسلام کې منع سوه څرنګه چې پس له بعثته رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دعوت او تبلیغ امر کړه سو زید د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې و او رسول الله صلی الله علیه و وسلم و اسلام ته دعوت کوي او هغه هم مسلمان سو او دریم نفر چې هغه هم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې و حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه و او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د اوسېدلو سبب دا و چې ابو طالب ډیر غریب سو او دا واقعه هم تر بعثت د مخه وه ابو طالب دونه غریب او مسکین و چې د خپلو اولادو نفقه پر تکلیف وه خپل اولادونه یې نسوای مړولی نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و خپل اکا عباس رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل ای اکا ته د ابو طالب په غریبۍ او مسکنت خبر یې حتی د خپلو اولادو خواړه او نفقه هم نه لري که دې خوښه وي وربسو او موږ هر یو به د ده د اولادو څخه یو واخلو او زموږ سره به اوسیږي د هغو کفالت به وکړو یعنی خواړه او مصرف به پر خپل ځان کو پر ابو طالب به دا غریبي یو څه سپکه سي عباس رضی الله تعالی عنه ویل ډېر ښه فکر دی نو د عبدالمطلب د کورنۍ څخه څو نفره سره یو ځای سوه او ابو طالب ته ورغله ویل موږ دا سره جوړه کړې ده چې موږ به هر یو ستا د زامنو څخه یو اخلو او زموږ سره به وي ابو طالب ویل که یو عقیل را پرېږدئ په نورو کې ستاسې خوښه ده عقیل د ابو طالب مشر زوی و ویل دا را پرېږدئ چې زما سره کومک کوي دوی هم عقیل ور پرېښاوه او هر یوه د ابو طالب یو اولاد د ځانه سره بوتی رسول الله صلی الله علیه و وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه راوستی ځکه علی هغه وخت هم پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم ګران و او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې تربیه سو او هیڅ وخت یې د بت عبادت یا و بت سجده نه ده کړې ځکه دی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کور کې لوی سو او دا چې موږ وایو علی کرم الله وجهه د هغه مقصد هم دا دی چې الله جل جلاله د ده مخ مکرم کړی دی په څه سبب یې مکرم کړی دی ځکه د ده مخ یې د بوتانو د عبادت څخه ساتلی دی دا د دغه جملې د ویلو سبب دی چې موږ د ده د نامه سره وایو کرم الله وجهه نو علی رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو چې دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د کورنۍ څخه دریم نفر دی او بیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لونو ایمان راوړي رقیه زینب ام کلثوم فاطمه رضی الله تعالی عنهن اجمعین دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په کورنۍ کې د ننه د ایمان راوړلو ترتیب و
خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر کورنۍ د باندې هغه اولین نفر چې و اسلام ته دعوت سوی دی او هغه هم بې له پوښتنې او بې له دلیله څخه اسلام او ایمان قبول کړی دی هغه سیدنا ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر څوک چې می اسلام ته رابللی دی د اسلام په باره کې بحث او نقاش را سره کړی دی، پوښتنې او معلومات یې را څخه کړي دي بې له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه. فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل زه د الله جل جلاله د طرفه رسول یم. ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل اشهد انک رسول الله، شاهدی ادا کوم چې ته رسول الله یې، بې له نقاشه، بې له بحثه، بې له پوښتنې چې کله او څنګه، او دا یې هم ونه پوښتل چې څنګه دین دی او د کومه راغلی دی. هیڅ پوښتنه یې هم ونه کړه. د اولې لحظې څخه صدیق و. دا ولې؟ ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژندی، اخلاق، امانت او صداقت یې پوره ورته معلوم و او پوهېدی چې دی صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ کله مخالفه خبره او درواغ نه وایي. پس له دې څخه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه په اسلام مشرف سو، فورا یې په تبلیغ او دعوت شروع وکړ. څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د الفت او محبت خاوند و، پوست او نرم سړی و، ښه اخلاق یې درلوده، نو د ده د قوم خلق به د ده د علم او تجارت او د ده د ښو اخلاقو په سبب ورته راتله، او ده هم د هغو کسانو په دعوت شروع وکړه چې د ده همنشینه او مجلسان و. د ده رضی الله تعالی عنه په دعوت سره په اولو ورځو کې دغه کسان مسلمانان سوه: عثمان ابن عفان الاموي، زبیر ابن العوام الاسدي چې ځوان او د 14 کلو و، عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابي وقاص چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ماما زوی دی، طلحه ابن عبید الله. دا ټول د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دعوت په واسطه مسلمانان سوي دي. دغه اته نفره د اسلام اوله ډله او د محمدي دعوت اول ګلان دي. دا کار د واقعي او صادقه مسلمان دی. کم وخت چې ایمان راوړي په هغه لحظه یې په دعوت شروع وکړه چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صدق او تصدیق دی، او دی رضی الله تعالی عنه تر ټول امت غوره او بهتر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په باره کې فرمایي لو وزن ایمان الامه بایمان ابي بکر لرجح ایمان ابي بکر، یعنی که د ابوبکر ایمان د ټول امت د ایمان سره وتلل سي، د ابوبکر ایمان به پر دروند سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي والله ما وطئ الارض بعد الانبیاء خیر من ابي بکر، یعنی والله پس له انبیاو څخه تر ابوبکر ښه او بهتر پر مځکه نه دی ګرځېدلی. پس له انبیاو څخه ښه او بهترین د خلقو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. ورونو، دا د صدیق اکبر مقام او درجه ده، او دا یې فداکاري وه چې د اسلام په شروع او ابتدا کې یې یوازې د دعوت دپاره دغه خدمت وکړي چې د 10 مبشرو څخه 5 نفرو د ده رضی الله تعالی عنه پر لاس ایمان راوړی دي، او د هغو کسانو څخه چې په شروع کې په اسلام مشرفه سوي دي د ځینو نومونه په داسې ډول سره دي: بلال ابن رباح الحبشي، او د دې امت امین ابو عبیده عامر ابن الجراح، ابو سلمه ابن عبد الاسد، ارقم ابن ابي الارقم، عثمان ابن مزعون، او د ده 2 ورونه قدامه او عبد الله، عبیده ابن الحارث ابن المطلب، سعید ابن زید، او د ده ښځه فاطمه بنت الخطاب چې د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه خور ده، خباب ابن الارت، عبد الله ابن مسعود، او ځینې نور خلق
رضی الله تعالی عنهم اجمعین، چې و دغو نفرو ته سابقون الاولون ویل کیږي. دغه ذکر سوي خلق په پټه مسلمانان سوي وه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په پټه سره یو ځای کول او دین به ورشاوه، ځکه تر اوسه لا دعوت سري او فردي و. او کم وخت چې به یوه د دغه مسلمانانو د عبادت کولو اراده وکړه، نو به د مکې مکرمې په شیلو کې د قریشو د نظره او لیدلو څخه ځان پټ او غائب کړي. هلته به په پټه سره د خپل رب عبادت کاوه. او بیا چې د دغه مسلمانانو شمیر و 10 نفرو ته ورسېدی چې په دې عدد کې نر او ښځې دواړه داخل وه، بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د اجتماع او تعلیم دپاره د دوی څخه د یوه نفر کور اختیار کړي چې دا کور د ارقم ابن ابي الارقم و. ویل دلته به د تعلیم او ارشاد دپاره سره یو ځای کیږو او د سورة المدثر تر نزول وروسته پرلپسې وحی نازلېدې چې د دغه وخت نازل سوي آیاتونه د نفس پر پاکی او د ګناهو پر پرېښولو مشتمل و. د اور او جنت بیان به پکښې موجود و. مؤمنان یې په داسې فضا کې تربیه کول چې د دغه موجوده ټولنې سره یې ډېر فرق درلودی. د دغه مرحلې دعوت که څه هم سري او فردي و، خو بیا هم و قریشو ته ځینې اخبار رسېدل، خو د قریشو کومه پروا نه پکېده. امام غزالی رحمه الله وایي د اسلام او اسلامي دعوت ځینې معلومات و قریشو ته ورسېده، خو سر یې نه په ګرځاوه. شاید دوی دا فکر کاوه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم یو د هغو کسانو څخه وي چې د مخه پیدا سوي وه، چې په الوهیت او د الله جل جلاله په حقوقو کې یې خبرې کولې، لکه قس ابن ساعده او عمرو بن نفیل او داسې نور. خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اخبار د نشرېدو څخه او د هغه د تاثیر څخه د قریشو په زړو کې بیره پیدا سوه او د ده صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت مراقبت یې شروع کړي. پر دغه حال 3 کاله تیر سوه. بیا هم دعوت سري او فردي دی. په دغه موده کې د مسلمانانو یوه کوچنۍ ډله جوړه سوه چې د دوی په مابین کې مطلق د ورورګلوۍ او تعاون ژوند و. او بیا وحی نازلې سوې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په دې سره مکلف کړي چې خپل قوم ته د اسلام اعلان وکړي او د دوی د باطل دین په مقابل کې ودرېږي او د دوی د بوتانو ماهیت او اهمیت بیان کړي. چې دا نو د مکې مکرمې 2مه دوره سوله چې په ښکاره سره دعوت کیږي. نو ورونو، کم وخت چې د الله جل جلاله د طرفه د سورة الحجر 94 نمبر آیات نازل سو، کم چې الله عز وجل فرمایي فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم ښکاره او په جهر که هغه شی چې ته په امر سوی او مخ واړوه د مشرکانو څخه، یعنی د دوی د خبرو او ویلو هیڅ پروا مه کوه. په ښکاره ډول سره خپل تبلیغ کوه، دوی په تا هیڅ نسي کولی. د دغه آیات په نزول د الله جل جلاله د طرفه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی سو چې و اسلام ته دعوت عام که. یوازې دا نه چې خپل اقارب، دوستان او هغه څوک چې ستا پر شاوخوا دي هغه و اسلام ته دعوت که، یا بلکې عام او ټول خلق و اسلام ته دعوت که. نو د دغې ورځې په سهار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابي قبیس و غره ته وختي. ورونو، د ابي قبیس غر هغه و کعبې شریفې ته تر ټولو نږدې غر دی، کوم چې اوس پر هغه غره قصر جوړ سوی دی او د صفا د غونډۍ سره مشتي غر دی. دغه غر و کعبې شریفې ته او د قریشو د ناستې وځایو ته ډېر نږدې و او هر څوک چې د کعبې شریفې و طرف ته وي د غره شا، یعنی د غره هغه بل طرف نه ویني. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د ابي قبیس و غره ته وختي او په لوړ آواز یې نارې کړه وا صباحا وا صباحا، چې دا ناره د قریشو د خطر ناره وه. کم وخت چې به د دشمن لشکر پر راغلی او یا به بل عمومي خطر پیښ سو، دغه ناره به کول. قریش د دغه نارې په اورېدلو سره پوه سوه چې خطر دی. پوښتنه یې وکړه چې ناره کوونکی څوک دی؟ ویل صادق الامین.
خلقو په خپل مابین کې سره نارې کړه چې هلئ ژر سئ صادق الامین درواغ نه وایي خامخا یو خطر سته. نو ټول قریش د ابي قبیس د غره سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راټول سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل که زه درته ووایم چې د دغه غره تر شا یو مسلح لښکر ولاړ دی او غواړي چې پر تاسې حمله وکړي تاسې یې منئ؟ قریش ویل هو موږ هیڅکله ستا څخه درواغ نه دي اورېدلي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل زه تاسې د الله جل جلاله د هغه سخت عذاب څخه بیروم او زه و تاسې ته د الله جل جلاله د طرفه رسول یم. دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا چې نوم یې عبدالعزا و او لقب یې ابو لهب دی وویل تبا لک تالر دې هلاکت وي. د دغه دپاره دې موږ راوغوښتو خپل کارونه م پرېښول چې ستا دغه خبرې واورو. ابو لهب نورو خلقو ته ویل ځئ خپلو کارو ته مو ولاړ سئ او خلق بیرته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه رهي سوه او لاړ. خلقو ته چا د بیرته تلو امر وکړ؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ابو لهب. نو ځکه د ده په باره کې دغه آیاتونه نازل سوي دي تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دا خو ابو لهب و چې د اولې ورځې څخه خپل ټول عمر د اسلام په دشمنۍ کې تیر کړی دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.